د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د ملي تلویزیون درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. احسان الله کلیوال یم. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ په خبري کنفرانس کې خپلې یو کلنې لاسته راوړنې او کارکړنې له رسنیو سره شریکې کړي او ویې ویل امنیتي ځواکونه په تیر یو کال کې توانېدلي تر څو 515 تنه په جنایي جرمونو، همدارنګه 158 مختلف ډوله اسلحې، 3540 لیټره شراب او 112 کیلوګرامه مخدره توکي ونیسي. د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ وایان په یو خبري ناسته کې د تیر کال د لاسته راوړنو په اړه توضیحات وړاندې کړ. هغه زیاته کړه چې د بلخ ولایت امنیتي ځواکونه په بېلابېلو قضیو کې د 515 مجرمینو په نیولو بریالي شوي او دغه راز د دې ادارې منصوبینو په یو کال کې 158 میلیون مختلف ډوله وسلې کشف او ضبط کړي دي. در یک سال گذشته 565 نفر را مجرمین را به جرمهای مختلف گرفتار نموده و قضیهشان با ارگانهای عدلی و قضایی سپرده. په 14 قضیو کې 18 مجرمین نیولی او همدارنګه دغه مدیریت 9 میله کلاشینکوف، 15 میله پیکا، 14 میله M16، 48 میله کمری توفانچه، 8 میله پاپاشا، 2 میله دهشکی او 2 قبضه راکټ هم نیولی او د ضرورت په اساس امنیتي ځواکونو ته سپارلي دي. ښاغلي وزیر همدارنګه وویل په دې موده کې کابل له زره روږدو کسانو درملنه، 112 کیلوګرامه نښهیي توکي کشف، 3540 لیټره شراب له منځه وړل او 2180 تابلیتکا کشف کړي دي. همدارنګه د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د اسلامي امارت له فتحې نه تر دا مهاله د 9883 کسانو چې په نشهیي توکو روږدي ول درملنه کړې ده او همدارنګه دغه مدیریت 112 کیلوګرامه نشهیي توکي چې چرس، یورین، تریاک او داسې نور شامل دي نیولي دي. همدارنګه 3540 لیټره الکولي مشروبات نیولي او 2180 قرصه ټابلیټکای هم د مدیریت نیولي دي. ویلو وړ ده چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونه د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري. د سیاګرد ښارګوټي د اوبو کانال د شمال سیندیزې حوزې مسؤلینو او د بلخ ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري پرانیستل شو. د شمال سیندیزې حوزې عمومي رئیس د اوبو په ارزښت خبرې وکړې. زیاته یې کړه چې د اوبو زیات اسراف مخه ونیول شي. کوشش دا پکار دی ورونو چې دا د اوبو ذخیرې موږ تاسې ختمې نه کړو. دا هغه ذخیرې دي که دا مو د لاسه ورکړلې نو ګواکې موږ تاسې یو پوره یو لوی تاوان سره مخامخ سو چې هغه نه جبرانېږي. بیا د هغې جبران بیا ممکن نه ده. یعنی کم از کم ځکې ذخیره د اوبو چې ختمه سي په 10,000 کاله بیا نه ډکېږي. د بلخ ولایت سیندیزې حوزې رئیس وویل 15 پیکاله د اوبو برخه د مشتاق نهر څخه شاهي او شاهي نهر څخه سیاګرد نهر ته انتقالوي چې شهرک افغانیا او ترکمنیا خلک به ترې ګټه واخلي. از نهر مشتاق به نهر سیاگرد و از نهر شاهی به نهر سیاگرد یعنی 71 پیکال حقابه مردم شهرک افغانیا و ترکمنیا از نهر مشتاق به نهر سیاگرد انتقال میشه و 4.5 پیکال یا 4 پیکال حقابه مردم هواد از نهر قدور یا نهر شاهی از جوی قدر از مربوط نهر شاهی میشه به نهر سیاگرد. د بلخ ولایت د کلیو پراختیا رئیس د څو نهرونو وصل کېدلو په تړاو د سیمې خلکو ته مبارکي ورکړه. ویې ویل چې د اوبو څخه باید په کافي اندازه ګټه واخیستل شي. تاسو ته وعده درکړله چې څوک دا تشویش دې نه کوي چې دا زموږ د نهر حریم به نو څه رقم شي. آیا دا کار به وسي که به ونه سي؟ دا یو تشویش دی ورلېدلی دی. دا کار ضرور کېږي انشاءالله. تاسو ټولو ته اطمینان درکوو. د مشران به انشاءالله ستاسو مشکلات ته رسیدګي کوي. په پای کې د پټۍ په پرې کولو د سیاګرد نهر د مسؤلینو لخوا پرانیستل شو. د بلخ په کوربتوب د 8 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ په مزار شریف ښار کې د ورزش آمریت په ملاتړ د غوره څهرو د پیژندنې په پار په لاره اچول شوې. د بلخ ولایت د ورزش مرستیال وایي چې په شمال کې د فوټسال دغه سیالۍ د غوره څهرو د ټاکلو په موخه په لاره اچول شوی.
په ورته وخت کې د بلخ ولایت د فوټسال کمیټې مسؤل د 8 فوټسالو ټیمونو د سیالیو په اړه داسې توضیحات وړاندې کوي. مسابقه که از بین 4 ولایت برگزار شده، از ولایت میزبانی ولایت بلخ، از ولایت بلخ 5 تیم جا داره و یک تیم از ولایت سمنگان، یک تیم از ولایت سرپل، یک تیم از ولایت جوزجان. ویلو وړ ده چې په دې سیالیو کې د سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو ورزشکارانو ګډون درلود. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. مننه چې له موږ سره وئ. تر بیا ښې چارې. الله مو مل.